هر کله درته وایو د وی او ډیوال وی خبر پښتونخوا خبرونه دي چې د واشنگټن ډي سي نه خبريږي او زموږه دویمه برخه لوی خبر پښتونخوا کې نن مونږه باس کو چې د پاکستان حکومت داخله نگران حکومت داخله وزیر سرفراز بوګټي خبري کانفرنس کړي پرون بیا او بیان ورکړي دی ویلي دي چې هغه افغان کډوال چې د کم په پاکستان کې دي او د 1.2 مليون پورې او قانوني اسناد نه لري هغه د چکه منېټه ورکړې شوې د نومبر اولنې نیټه هغه حتمی ده او پاره کې څه بدلون نه دی راوستل شوی دا غینه ورستو خبرګونونه هم موجود دي کله نه چې پاکستان دا اعلان کړی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هغه ویلي باید پاکستان په دې خپل خبره باندې غور وکړي او دغه فیصله بیرته والی او باید د افغانستان حالاتو ته وکتل شي او دغه کډوال بیرته په داسې حالت کې ونه لګیل شي چې البته د نور ستونزو سره مخ شي دا وخت افغانستان چې په خپل د ملګرو ملتونو یو تازه ریپورت راغلی دی چې په دغه ځای کې خزه په خاصه توګه باندې د خپل حقوقو محروم دي او دا وخت په نړۍ کې چې کم 200 او یا هیوادونو چې کوم داغي د خزو حالت تکتنه شوی د افغانستان په ټولو اخري نمبر ځای اخستره دغه شان الته د هم تورونه په طالبانو په حکومت لګي چې کنه مخالفین په هدف کوي په دغه اندېښنو باندې افغانان هم غوښتنه کوي چې باید پاکستان د نړیوال معاهده د لاندې افغان کډوال هغه خلک چې د ویری په حالت کې افغانستان نه را تښتیدلي باید افغانستان نه واپس ونه شړلی شي غنه الته به هم هغوی د ستونزو سره مخ شي خو د پاکستان حکومت داسې ښکاری چې په خپل خبره باندې ټینګ ولاړ دی او هغه وی چې هغه خلک په خاصه توګه باندې چې د اگست 2020 کې د افغانستان کې بدلیدونکو حالات ورستو افغانستان ته پاکستان ته راغلي د لکونو په شمیره کې دغه واپس کول شي په دی باندې باس کو موږ سره به ملمانه ملګری کیږي را سره دا فخر کاکا خیل صاحب دی نموړ افغانستان په چار باندې هم پوي دی خبريال دی او ور سره سیډون کې هم دی موږ سره وخت په مختلفو موضوعاتو په پروګرامونو کې راځي بیا را سره ملګری شوی یو جهان مننه کو فخر کاکا خیل صاحب تاسو تار کلی وي په خیر مهرباني موږ سره ظاهر پښتون هم ملګری شوی د بلوچستان نه څوک چې د افغان کډوالو د حقوقو فعال دي مونږ ډیره مننه کوو چې وخت راکړی ظاهر پښتون تاسو ته مرکلی وایو په خیر اله مننه ژوندې وښه کلندر صاحب ډیره مننه ظاهر د افغان کډوالو یو نماینده هم دی او د غي د حقوقو مبارز هم دی ظاهر پښتون تاسو ته زما غږ راځي بالکل دغه کلندر صاحب تاسو ما غواړم بالکل او دا راته ظاهر پښتون صاحب تاسو را فخر کا خل صاحب خبره هم ورده تاسو سه احساسات تاسو خو د کډوالو سره پرله پسې رابطو کې نن مو هم غونډه شي ودی کله نه غونډه نه شروع کې تاسو خورن په کوټه کې راځم شو د غونډه د سپه حواله سره وي او دا چې کوم نیټه حتمی را نږدې د پاکستان د حکومت لخوا افغان کډوالو ته په دې اکلاس تاسو د حکومت پاکستان یا د حکومت پاکستان د چارواکو سره یا اخو افغانستان کې د چارواکو سره چا سره رابطې شته کلندر صاحب خبره خو دشته مشه کاکاشل صاحب کوم خبري وسولې زه د خبرو سره سلسله د فوسیل مارکیټینګ دا کوم شي نشار د کیسر خانه په دې خبري ما واورېدلې نو دا وځه یو افغان کډوال یم زما هم دا غوښتنه د پاکستان د حکومت اشاره دا ضرب الاجل تاکل او دا رنګه سخت پریکړه کول فوسیل دا د پاکستان د عین کې بنوي یا د ملګرو ملتونو د اقوام متحده د عین یا منشور کې بنوي تاسو باید عجله ونه کړئ یعنی زما و د انشار خو بیا فرق ونه سلو ځکه زه هم وګړم مثلا د انشار د ملګرو ملتونو یو د ماجرو اداره ده یعنی واکمنه اداره ده چې د ملکو په سطح باندې نمائندګي کوي د ټول ملکو ملتونو ګډه اداره ده نو دوی باید داسې لکه کاکاشل سره کوم خبره وکړه چې بیان ورکول دي او عمل کول دي
وسترالو د افغانستان حکومت چې د افغانستان حکومت کوم بیانونه ورکړي یا د انشار کوم د بیان ورکړي یا ملګرو ملتونو دفتر کوم بیان ورکړي موږ وایو چې د بیان عمل پکار دی او فرد سرالو زموږ د افغان کډوال په پاکستان کې په درې کټګورۍ ویشل شي یو هغه افغان کډوال دي چې شوار کارت لري یو هغه افغان کډوال دي چې ریسیسي کارت لري درېمه کټګوري دغه د اوس پاکستان پریکړه کړې ده چې مستقل به د پاکستان څخه د اول نومبر پورې وځي اوس دغه افغان کډوال کچيري په شری حقوقو ته وګورو یا د پاکستان آئین ته وګورو اسلامي اخلاق ته وګورو په افغانستان کې جمع پر رشد دلته د دوی کار روزګار ژوند ژوندۍ او بیا هلته څنګه دا پیسې غواړي دا بودیجه غواړي البته دوی د فار سرپناه اوس دا کوم څه غونډې کوي یا موږ کوم مجلسونه کوو پر چا وژاړو اوس موږ افغانان خو دا ټول یعنی که زه دا درڅوم زه په یو کېم کې اوسېږم د بلوچستان ایالت کې په یو کېم کې ارویز کې اوسېږم یعنی زموږ دا ټوټل خلک چې کوم دغه کډاون په یوازې هغه افغانان کډوال نه دي متاثر شوي کوم چې کارت نه لري کاډو ولا متاثر شوي په کراچي کې د ازمږ افغان کډوال په روزګار کوي ټول وکړو کې نه اوس موږ غونډه کوو خبرې وکړو زموږ راغ اورېدو وسوال دلته دی څوک شن پراخلی چاته وژاړو چاته وایي پاکستان خو وایي زه خپل د پالیسي مطابق ځم سرفراز بکشي صاحب داري وسته خبرو تاسو چې مستر پرون دې پریس کانفرنس کړی یا بیان ورکړی دی چې مشغول پر خبره ولاړ اوس موږ افغان کډوال عام خلک چاته وژاړو سرفراز بکشي صاحب دا تاسو چې کوم د وسیلو ذکر کوي افغانستان کې تاسو وایي چې د کار روزګار مسلې لري جمع رانږدې کېدو دي سرفراز بوکټي سے په خبرو کې دا ویلي چې کوم خاندان زین ورته 500,000 روپے پاکستاني ورکوي کداغه پیسې ورکوي دا به مناسب وي کافي وي کاغیل تلاړ شي داسې خلک چې کنه هغه افغانستان ته تل غواړي نو دغه پیسې ورته کافي وي په دې بل ته کار روزګار روان شي تاسو پر د فیسبوک پر پیج باندې ما نو نه پوهیږم چې تاسو سم نه دی ویلې کې املایي غلطي ولري هغه کې دا چې ما ولوستل چې ویل سوي دي چې خاندان در 500,000 روپۍ پورې انتقالولای شي انتقالول شي بخنه غواړو انتقالول شي یس انتقالولای شي نو دا هو چې بل خبره ده یو افغان کډوال خپل سرمایه نشي وړلای کنه چې دلته کوم ژوند ژوندۍ کوي د 500,000 وړلای شي دا افغان کډوال چې د دې ځای څخه افغانستان ته ځي وسالته د دوی لپاره کومه سرپناسته یعنی شار کدل ته د خبري مستقیم اندازي ملګر ملتونو او دغه د خیریه ټولنې چې کوم د افغانانو یا د مهاجرت د نړیواله سطح باندې دوی کار کوي او دوست درېږي کتل ته پاکستان څخه خبره نه اوري چې تو ورته خاص کې کی سره پیږي ساده خبر کی چې افغانانو د پرشول سیمه د دوی ژوند د خطر دی د ژوند خطر سماچو دا چا ژوند د خطر نه سالته تاسو د افغانستان کې د دوی لپاره کم کار کړی دی د پاکستان په دې خبره کې جدي دي چې د اول نومبر باندې نور افغان کډوال نه پریږدم باسم الته فیک زمات زهر پختون سب یو پختنه بر لرم بیا د فخر کاکا خل سب نظر اخلم وغدا چې د افغان کډوالو لخوا پر لپسې د اندېخنه هم خودل کیږي چې دوی افغانستان ته ولېګل شي نو دوی التویری لري او د ماشومانو د جنکو د سبقونو په حواله سره د کار روزګار په حواله سره تاسو هم خبر وکړه او سره دا چې طالبان خپل مخالفین هم چې کوم د داغي په ضد باندې کاروایی نه کوي تاسو خو وند نن بم شوی او خپل کې دا باسونه کوي دا اندېخنه آیا تاسو هم دي او دا په زیدي وکنه دا خو د شپې کلندر صاحب چې یو نظام خلک رنګ سوي دي بل خلک راغلي راغو پر کرسي ناشي نو هغه دا خبره کوي چې زما کرسي تللې نو د خپل مخالف صفات قانون کې په ګلانو خو نو ولیات باندې نګټیو یا دغه خبرې کوي او البته چې د افغانستان حالات څو ګوري په دغه شوبات کې کوم دا اوس حاکم نظام دی البته دغه چیرسي نظام خلک نه چې په اړه شوبه کې په اړه دغه کې دا چې دلته راغلي دي دا خو په سلو کې لاس پرسنټ وي بدایي و اشاریه میلیون افغانان خو ګرځي د ګورنمنت خلک نه یا د ګورنمنت خلک چې دي هغه خو اکثره هغه خارجي وادونو
ورته ویزې ورکړي دي په دغه تمه اکشنول شي مستاسي بیا یو د عام افغانان چې په کراچي او پنجاب کې پوسولې کارت نه لري هغه زری ولکې هغه خدا مشکل نه لري د دوه غم ولې خوري دا خو یو جبا پرابل جبي باندې مختلف الزامات لګي خو خبره ده چې دغه افغانان خو دې خبره د پاکستان ته دغه د سرفراز بخشي صاحب خبره باندې نور وخت نور کې کډه الته وجني کې الته څورته سوي دي الته دوی د کم تور کړل سوي ځکه ورکل سوي دي ځای ورته جوړ سوي دي چې سوي دي خبره اوس دا ده چې دوی الته دې بداجمي کې وکړي دلته الته دوی ژوند بغیر د توفق د وجلو څخه دا جمع زهر پښتون تاسو را سره فخر کا خل صاحب خواته زو فخر کا خل صاحب تاسو د زهر پښتون خبره وره دی یو پکې دا یو نقطه چې د سرفراز بوکټي ویلي چې کنه 50,000 روپے چې کم دی هغه پاکستاني انتقالول شي خپل پیسې چې کم دی تر 50,000 روپو پورې نو خلکو سره کو ډېر پیسې وي هغه نشوړي یو خدای دې په کم قانوني بنیاد باندې آیا داسې پاکستان کولی شي چې کنه خلکو ته تاسو خپل پیسې چې کم دي هم د 50,000 نه سیوا نشي وړي بل خبره دا چې په دې حالاتو کې دا افغان کډوال التزي نو سوینه آیا د طالبانو لخوا واقعي د امکان شته چې کنه اوزورول شي یا حالات الته نور هم خراب شي ځکه چې ملګرو ملتونو خو رپورټونه را روان دي چې الته خلکو سره خوراک نشته سرپناه نشته ډېر مسلې دي یو د ظاهر نور دا یو خبره ډیره مهمه ده زما چې په دې باندې غور کول پکار دی وی وینا دادا چې فیصله شوه دا او عام چې چا سره کارت دی پیو آر کارت دی ور سره یا د یونیسی آر کارت دی هغه راګيري صحیح تکي باغ زهر پښتون سے بل اوی د وزارت وینا ده او زهر پښتون سے بل ور ډیر مننه فخر صاحب زهر پښتون سے تاسو راته دا وای چې تاسو د حکومتي چارواکو سره خبره اترې شوې لري صحیح مشته چې کنه پاکستان حکومت به د نیټه نه ورستو شي یا دا مسله به یو خطر کې سره حل شي تاسو چې څنګه غوښتنه تاسو بنیادی غوښتنه پکې اول خراته غوښتنه بنیادی څه ده داغه مطابق تاسو چارواکو سره خبرې کیږي هغه آماده ښکاری کلندر صاحب ما خو د پاکستان د حکومت څخه د مرکزی او صوبایي حکومت نه یوازې زما بلکې د 3 میلیونه افغانان چې سوال کیږي په پاکستان کې نشته د اصول هله غوښتنه ده دغه پریکړه چې کوم دی کړه د ضرب الاجل دی دغه پریکړه چې موږ د اسلامي او انساني همدردي په خاطر د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کوو چې دغه ضرب الاجل نیټه ډیره باید وځنډول شي حکم چې د مطبوعات د لارې د سرفراز بوکټي صاحب خبري اورو یا د نورو پاکستاني چارواکو یا د صوبایي حکومتونو د چارواکو خبري اورو خو هغه خپل پرده خبره باندې څنګه ولاړ دي اوس خبره ده کوم چې فخر صاحب کوم مجلس وکړي یعنی کداغه مجلس وګورو یا د مطبوعات یا د رسنۍ یا د چارواکو خبره وګورو د ازمت په مسله کې د کډوالو په مسله کې څوک چې زموږ افغانانو ته واجب ورکړي چې تاسو راوړي راسي پاکستان ته زموږ سپارښتنه د لارې مشته چاړو چې دغه شمیره تقریبا د 4 لک تر 1 لک او 9 لک پورې افغانان شودل کیږي اول خود دغه په دې کې د نړیوال ټول ګرام دي چې دغه افغانان ته تاسو واده ورکړل نن په پاکستان کې بن پاتې دي یا پاکستان حکومت دوی په اړوند باندې دا پریکړه کړې ده چې دوی باید تر اول نومبر پورې وځي خود ساسي د زهر پښتون صاحب کو دا په زور باندې لګل کیږي تاسو سوای چې دا سبب ممکن شي کنه دنه تاو ترخوالم جوړ دي شي زه اعظم دې خبرې ته زه حقوقي اړخته ورته وخره سره بيخي کم دی وخره سره زهر پښتون سره بيخي کم دی اخیرا نه پښتون لګلن غو نه جنجال ته خو بالکل افغان کډوال په وخت هیڅ شي نشته نه زور لري نظرب لري ټول اوقات خبره پدې کې د دوی مجبور دي چې وځي او زړه نه ماتي مقصد دغه چې پریکړه کول خو ما یو خبره ده هغه بشر دوستانو چې د
شریعت په نامه باندې دا خلک وغولول هغه نن ولې چې په خپل دي نن ملګری ملتونه ولې چې په خپل دي بل رالو ودیته چې زموږ افغان کډوال کړه کم غیر راجستر افغانانو خبره ونه کو د راجستر افغانانو خبره وکړو زموږ د ای سی سی کارډو په لکونو افغان کډوالو کارډونه پاتې دي خالص ټوکني ورسره دي پوسټ کارډونه نه دي ورکړل پر دې باندې ولې دا خو د پاکستان د حکومت په لاس کې نه د افغانستان د حکومت په لاس کې دا خو د ملګرو ملتونو د ویم او یونیسیار ذمہواری ده دوی د خپل ذمہواری ول نه پرکې د 15000 افغان کډوالو په ټول پاکستان کې تقریبا پیوار کارډونه ریجکټ دي خالص ټوکن په لاس کې دي پر دې باندې ولې اکشن سم د ظاهر پښتون صاحب خبره پدې نه ختمو فخر کاکا خل صاحب ظاهر پښتون صاحب تاسو ډیر مننه کوم هڅه کو چې راتلونکي ونه پدې باندې بیا یو پروګرام وکړو او د دې نور کوم اړخونه لري پاغه باندې هم خبرې وکړو چې کدا سکیږي نو د مستقبل منظرنامه بیا سخ کاری